نو زه دا سوال کوم چې کم ځای کې دي هغه خلک هغوی دې واوري چې زړونه یې د حسد نه ډک دي د دې د لاسه چې الله خپلو بندګانو له رزق ورکړي هغوی دې نن زما د نصیحت واوري یعنې یو مسلمان سره د الله د بنده سره ستا په دې طبیعت نه لګي ځکه چې الله وله مال ورکړی دا کوم زړه دی څومره ګنده زړه دی او د ده د الله سره هم تعلقات برابر نه دي که نه په الله هم بدګمانه دی ولي ځکه چې الله خو پراخه خزانې دي که د ده په الله باندې ګمان ښه وی چې د الله پراخه خزانې دي ماله به هم راکړي نو حسد ته به ضرورت راغلی وی نه حسد ته خو ضرورت په دې راځي چې دی په الله باندې هم بدګمانه دی دی په دې تقدیر باندې هم یو قسم ناراضه دی کوم ځای کې دي هغه چې د معمولي خبرو د لاسه د خپلو وروڼو سره ورانوي د خپلو ملګرو سره ورانوي هغه بدګمانه هغوی دې دا نصیحت واوري معمولي دعوت یې وله ورنه کړو او د هغې د لاسه ټول ژوند چې دی د تعلق ختمول دا صفا زړه دی تا ما ته نه وویلي ستا زوی چې کله وشو عقیقه دې کوله ما ته دې نه وویلي 40 کاله به زه ستا کور ته نه درځم دا صفا زړه دی ته تېرېدې بله ورځ داسې زه دې ولیدمه ما ته دې ونه کتو صرف خبره په دې ختمه نه شوه دا دومره ګنده زړه دی چې کور کې بچو ته او ښځو ته ټولو ته ووایي چې دوی سره به تعلقات نه ساتئ یعنې څنګه چې زما دا زړه دی اوس به ستاسو دا هم دقه شی تربیت نو دا بچی هم په دقه نقش قدم روانو چې کله دا بچی پلار ویني او پلار ته ووایي چې بابا هغه پلاني ستا باره کې داسې ورته ورته وایي خیر دی زړه زویه هېڅ خبره ده هم زمونږ ورور دی زمونږ مشر دی زمونږ خپل دی د دې بچي زړه به څنګه وي صفا به وي او چې ته ورته دا خبرې د وړوکوالي نه کې چې داسې به کې داسې به کې د تره زامن د نه مخکې نه شي د ماما زامن مړه دا ته تربیت کې د وړوکوالي نه تا هغه ته حسد او کینه او بغض او دا قیسې ښې درنې خبرې ورته وښایه دروند خوی ورته وښایه وایي زویه چې مسلمان کامیابیږي ته کوشش کوه چې په دغه کامیابۍ کې برخه واخلې ته پکې مرسته د هغه وکړې ته ورسره منډه ووایې دا دې رور دی دا دې خپل دی دا دې کلیوال دی دا د الله بنده دی که تا سره څه رشته شتي او که نشتي دا د الله بنده دی او چې د الله بنده دی نو د ده سره به محبت ساتي داسې تربیت ته خپل کشر کوه زما دا خبرې ورسوئ هغه چا ته چې د معمولي خبرې د لاسه چې وروسته هغه سړی دا راشي ووایي وایي زما مقصد دا نه و او دی د هغه سره په کلونو ورانه کړي دا صفا زړه دی یعنې مجلس کې انسانان دي ناست دي خبرې اترې کولې د یو د دې خولې نه داسې الفاظ وختو چې دا بل پسې شو خفه شو وروسته ورته هغه ووایم وایي زما مطلب دا نه و د الله بنده دا وایي نه دا د صفا زړه خاوند دی